له خلکو څو ځله دا خبرې اورئ چې وایي اوس ډېر استرس لرم یا دا موضوع ماته اندېښنه راکوي او یا هم تاسې خپله څو ځله دا ویلي دي. موږ تر ډېره استرس یا رواني فشار له اندېښنې سره ګډوو او همدا چاره د دې لامل شوې ده چې زموږ ډېری خلک د خپلې جسمي او رواني روغتیا یو تر ټولو طبیعي او مهم حالت یعنې د استرس غبرګون څخه وویریږي. که استرس زموږ د ژوند لویه برخه وي بیا نو ښه خبره ده چې وخت ورکړو څو روښانه شي چې په رښتیا هم استرس څه ته ویل کیږي او څه ډول کولی شو چې کنټرول یې کړو. جالبه خو لا دا ده چې پر دې پوه شئ چې د استرس د غبرګون په اړه زموږ فکر کول ډېره اغیزه لري. له بده مرغه په دې وروستیو کلونو کې استرس بد نوم موندلی دی که څه هم د استرس ځینې ډولونه زموږ لپاره ګټور نه دي خو ډېری ډولونه یې بیا ګټور تمامیږي. په حقیقت کې د ورځني استرس پر وړاندې مبارزه کول دقیقاً د دې لامل ګرځي چې زموږ مهارتونه او زغم پیاوړی کړي. اوس نو د وخت را رسېدلی دی چې د استرس پر وړاندې خپله لیدلوری او خپل فکر بدل کړو. داسې وانګیرئ چې په خپل چمګاونډ کې له یوې لویې ستونزې سره مخ یاست چې دې ته د استرس لامل ویل کیږي. دا کیدای شي یوه ازموینه، مهمه دنده یا بله هغه ستونزه وي چې موږ ورسره مخ کیږو. په پیل کې موږ فزیکي نښې لرو لکه د زړه درزا، تیزه ساه اخیستل، د بدن د غړو لړزېدل. موږ معمولا له ستونزو سره مخ کیږو او دا یوه طبیعي پدیده ده خو که چیرته ترې تیر شو او ورته شا کړو ښایي د استرس غبرګون ورو ورو کم شي او یا هم بیخي له منځه لاړ شي. دا د استرس یو عادي غبرګون دی. ښایي دا غبرګون په چټک او یا هم په تدریجي بڼه ښکاره شي خو عمومي بڼه یې همدا ده. د استرس غبرګون یوه طبیعي عمل دی. دا زموږ د وجود غوره هڅه ده چې له ستونزو سره د مبارزې لپاره موږ چمتو کوي. ښایي د لږ فشار پرته موږ ښه پایله ونه لرو خو که چیرته دا استرس زیات شي پایله بیا منفي راوځي. په دې معنی چې باید افراط پکې نه وي. اوس راځئ هغه حالت ته ورشو چې د لومړي ځل لپاره موږ د استرس پر وړاندې غبرګون تجربه کوو. په دې شیبه کې موږ په یو مهم حالت کې ولاړ یو او کولی شو چې پریکړه وکړو خپل فزیکي احساسات څنګه روښانه کړو. اوس راځئ هغه حالت ته ورشو چې د لومړي ځل لپاره موږ د استرس پر وړاندې غبرګون تجربه کوو. په دې شیبه کې موږ په یو مهم حالت کې ولاړ یو او کولی شو چې پریکړه وکړو خپل فزیکي احساسات څنګه روښانه کړو. راځئ چې همدا په الف او ب برخو وویشو. د الف په برخه کې ښایي دا فکر وکړو ډېر زیات استرس لرم، له عهدې نشم وتلی، دا خو ډېره سخته ده، دا خو بیا پیل شو، نشم کولی چې دا وزغم او یا هم نه اصلا نه ځم. خو د ب په برخه کې کولی شو فکر وکړو او بدن مو راته ووایي چې باید له یو څه سره مخ شم. ښایي سخته وي خو د ترسره کېدو لپاره یې ښایي یوه بریالۍ لاره پیدا کړم. وجود مې راسره مرسته کوي ترڅو چمتو شم. دا دوه نظریات یو له بل څخه ډېر توپیر لري. په حقیقت کې د استرس لرونکو موضوعات څخه ستاسې برداشت یا مفهوم زیات ارزښت لري. که چیرته له هغو ځایونو یا څیزونو څخه ډډه وکړو چې د استرس پر وړاندې د غبرګون لامل ګرځي ښایي د لنډې مودې لپاره ښه احساس ولرو. خو که چیرته د ژوند په اوږدو کې بیا ځلې ورسره مخ شو نو ښایي تر دې سخت غبرګون وښیو. بل خوا که چیرته د دې په اړه فکر وکړو چې په پیل کې هغه کوم څه چې د استرس د غبرګون لامل شول او د کومې لارې چارې یا مهارتونو څخه ګټه اخیستلی شو چې په مستقیمه توګه د استرس پر وړاندې د غبرګون په برخه کې وکاروو نو له دې سره د استرس پر وړاندې غبرګون راکمیږي. په همدې توګه موږ تعامل کوو او نوي مهارتونه زده کوو چې د دویم ځل لپاره بیا ګټه ترې واخلو. ښایي د بې طریقه یا لاره په پیل کې په طبیعي بڼه معلومه نشي خو د استرس لرونکو موضوعات سره د مخ کېدو پر مهال زړورتیا پکار ده او که چیرته هر څومره همدا طریقه تمرین کړئ درته اسانه کیږي. که څه هم د استرس او اندېښنه نښې یو ډول ښکاري خو پایله یې توپیر لري. د اندېښنې نښې په دوامداره توګه ځان ګوښه نیول دي چې د ژوند په مهمو برخو کې د ستونزو د رامنځته کېدو لامل ګرځي او دا موضوع د استرس په برخه کې داسې نه دی بلکې دا یو عادي غبرګون ده. اوس نو راځئ چې دا ټول موضوعات سره راټول کړو. لومړی به یې له استرس څخه پیل کړو او څه ډول چې دی هماسې به یې خپل نوم ونوموو او پر دې سربیره دا هم ویلی شو چې د استرس غبرګون یوه طبیعي بڼه ده او هڅونکی دی خو اندېښنه بیا داسې نه ده، یوازې د خپلې لمنې پورې محدوده ده. اوس خپل فکر وارزوئ او هڅه وکړئ چې په ګټوره توګه استرس تشریح کړئ. لکه زه نوي مهارتونه زده کوم، مغز د چمتووالي په حال کې دی او زما سره مرسته کوي چې له دې پړاو څخه راووځم. وروسته له ځان څخه پوښتنه وکړئ څنګه کولی شم له دې ستونزو سره مبارزه وکړم چې د استرس لامل ګرځېدلی، کومې لارې چارې لرم، له چا څخه مرسته غوښتلی شم. په ټوله کې کولی شئ چې د استرس د کنټرول له ګټورې طریقې کار واخلئ، داسې چې منظمه ساه واخلئ، ذهني تمرکز، فزیکي فعالیت یا هم بله ګټوره لاره. خو په یاد ولرئ چې د آرام بخښونکې طریقې یوازې تر هغو وخته آرام درکوي څو چې له اصلي ستونزې سره مخ شئ. هر څومره چې موږ د استرس غبرګون په ښه توګه وپیژنو هماغومره په ښه توګه کولی شو چې مدیریت یې کړو.